او د رمضان المبارک دا میاشت دا د قرآن کریم میاشت ده. شرکوونکې اداره عبرتناکه کیسې او حدیثونه. په دې میاشت کې قرآن کریم را نازل شوی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، مسند احمد کې حدیث راځي، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. روژه مبارکه او قرآن کریم دا به د بنده لپاره په ورځ د قیامت باندې شفاعت کوي. یقول الصيام ای ربی، روژه به وایي ای زما ربه، منعته الطعام والشهوات بالنهار، ما دغه ستا بنده منع کړی و په ورځ کې د خوراک څخه او د شهواتو څخه او د منکر غلطو کارونو څخه. فشفعنی فيه، اوس زما شفاعت د په حق کې قبول که. ويقول القرآن، قرآن کریم به بیا دا وایي، ای ربی منعته النوم باللیل، ما دغه ستا بنده د شپې د خوب څخه منع کړی و ځکه چې دغه ستا بنده به زما تلاوت کوي. فشفعنی فيه، زما شفاعت قبول که ستا د دې بنده په حق کې. نبی صلی الله علیه وسلم وروسته تر دې فرمایي، فیشفعان، د روژې مبارکې او د قرآن کریم دا شفاعت به قبول سي. نو چې د قیامت په دې سخته ورځ باندې دا قرآن کریم راسي او دا رمضان المبارک میاشت راسي او په دې سختیو کې د انسان شفاعت شروع کی، او بیا دا دوه داسې شیان دي چې د دې شفاعت هم قبلیږي د نبی صلی الله علیه وسلم په قول باندې. دا به څومره لوی خیر وي، دا به د انسان لپاره څومره عظیمه کامیابي وي، څومره د خوشحالي خبره به وي. نو په دې میاشت کې باید مسلمان د قرآن کریم زیات اهتمام وکړي، ډیر زیات تلاوت په دې میاشت کې وکړي. که مونږ او تاسې د خپلو سلفو صالحینو حالاتو ته راسو چې هغوی د قرآن کریم په تلاوت کې څومره اهتمام کوي او څومره د روژې مبارکې په میاشت کې ختمونه کول. امام ابن رجب حنبلی رحمه الله یو کتاب لیکلی، بغیة الانسان فی وظائف رمضان. په دې کتاب کې دی لیکي چې بعضې سلف داسې وه چې قرآن کریم په درو شپو کې ختم کوي، او بعضې داسې وه چې هغو به په یوه جمعه کې د قرآن کریم مکمل ختم وکړي لکه امام قتاده رحمه الله، او بعضې داسې وه چې په 10 ورځو کې به د قرآن کریم مکمل ختم وکړي لکه امام ابو رجاء العطاردی رحمه الله. بیا وایي چې امام اسود رحمه الله به داسې و چې هغه به د روژې مبارکې په شپو او ورځو کې په 2 شپو کې د قرآن کریم مکمل ختم وکړي، په 2 شپو کې. او امام نخعی رحمه الله به هم دا رقم په 2 شپو کې د قرآن کریم ختم وکړي. په نورو میاشتو کې امام نخعی رحمه الله په 2 ورځو کې قرآن کریم ختموي، خو په شهر رمضان کې په 2 شپو کې د قرآن کریم مکمل ختم کوي. او قتاده رحمه الله به همیشه په دا نورو میاشتو کې په 2 ورځو کې د قرآن کریم ختم کوي، او په دې میاشت کې به بیا په 3 شپو کې قرآن کریم ختم کوي. دا د سلف صالحینو حالات دي. د امام شافعی رحمه الله په باره کې وایي چې هغه به د روژې په مبارکه میاشته کې 80 واره د قرآن کریم ختم وکړي. او دا شان امام ابو حنیفه رحمه الله به هم د رمضان المبارک په میاشت کې 80 واره د قرآن کریم ختم کوي. دا امام ابن رجب حنبلی رحمه الله وایي. او کله چې به د روژې مبارکه میاشت را نوې سوه، امام زهری رحمه الله به ویل، فانما هو تلاوة القرآن، دا د روژې مبارکه میاشت د قرآن کریم د تلاوت لپاره ده، په دې کې به ډیر زیات تلاوت کوي. امام مالک رحمه الله داسې و، اذا دخل رمضان، چې کله به د روژې مبارکه میاشت را داخله سوه، نو ده به تیښته کول من قراءة الحدیث و مجالسة اهل العلم،
د احادیثو د قرأت د ویلو څخه او د اهل العلم د مجالس څخه به تیښته کول. واقبل على تلاوة القرآن من المصحف، مخ به یې راواړوي پر تلاوت د قرآن باندې. د روژې مبارکې په میاشت کې قرآن کریم ډیر تلاوت کوه. او دا شان امام سفیان ثوری رحمه الله چې د روژې مبارکه میاشت بره داخله سوه، نو ده به نور عبادتونه کم کړه. واقبل على قراءة القرآن، د قرآن کریم پر تلاوت به یې مخ راواړوي. او دا شان عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وه چې هغې به د قرآن کریم تلاوت شروع کړي د اول ماښام څخه. فاذا طلعت الشمس نامت، کله چې به بیا د شپه تیره سو سهار به لمر راوختې، د هغه نه بعد به بیا وده کېده. ټوله شپه به یې د قرآن کریم تلاوت کړه. نو دا میاشت د قرآن کریم د تلاوت ده. مونږ تاسو ته په دې میاشت کې پکار ده چې ډیر زیات اهتمام د قرآن کریم د تلاوت وکړو، ډیر زیات تلاوت یې وکړو. لکه دا زموږ او ستاسې سلف صالحینو چې په دې روژه مبارک کې څومره اهتمام د قرآن کریم کوي چې په نور عباداتو کې به یې کمی راویستل. موږ او ستاسو ته خو روژه مبارک کې ټیم یا پر فلمونو و ډرامو باندې پاسوي او یا یې پر چکو باندې پر نورو بعضې غلطو کارونو باندې پاسوي. قرآن کریم تلاوت پاته دی. ډیر داسې کسان سته چې یو وار هم قرآن کریم ختم نه کړي. دا غټ نقصان دی، دا عظیم نقصان دی د انسان په حق کې. انسان خپل ځان ته ولې نه متوجه کېږي؟ آیا ته تر دغه سلفو صالحینو ډیر نیکو کاره؟ ستا عبادات تر دغه سلفو صالحینو ډیر زیات دي؟ لکه امام شافعي، امام ابو حنیفه رحمه الله، او لکه دا نور ائمه چې ذکر سوه. آیا ته د الله نه ډار نه لرې؟ ته د قیامت ورځ نه لرې؟ ته قبر نه لرې؟ ته جنت نه غواړې؟ ته د جهنم د اوره نه ویرېږې؟ نو یا خو ته د جهنم نه ویرېږې، یا خو ته د الله څخه نه ویرېږې، یا خو ته جنت نه غواړې، یا خو ته قبر او آخرت نه پېژنې. که یې پېژنې نو دا ستا اعمال خو بیا د دې نه دي. نو مسلمانه لږ خپل ځان ته توجه وکړه، لږ په خپل ځان کې فکر وکړه. تا کم اعمال شروع کړي دي؟ ته د الله رب العزت سره په کوم سترګو مخامخ کېږې د قیامت په ورځ باندې؟ ته په کومه خوله باندې د جنت خواست کوې، د جهنم څخه نجات غواړې؟ ته په کومه خوله باندې د قبر د عذاب څخه نجات غواړې، په قبر کې راحت غواړې؟ لږ خو دا خپل راتلونکي ته مسلمان باید توجه وکړي چې زما راتلونکی به څنګه وي، زه څه کوم او زه په څه باندې بوخت یم، زما د ژوند په څه باندې تېرېږي.